دلته د جبل سراج په شاهي ماڼۍ کې له دیني زده کړو د 15 شپېته فارغانو د فراغت مراسم نیول شوي. د پنجشیر د استخباراتو رئیس په دغو مراسمو کې وایي چې عربي هېوادونو د امریکا له ویرې د اسرایلو او فلسطین د جګړې په اړه چوپتیا غوره کړې. حکام عرب مزدوری که در کنار غزه و فلسطین زندگی میکنند نه تنها که از نصرت برادرهای مظلومشان شان خالی کردند، بلکه از مدتها به این طرف مستقیم و غیر مستقیم اینها عوامل اشغال و عوامل تداوم اشغال و مظلومیت فلسطینی‌ها و بخصوص مردم غزه را فراهم کرد. شاید همچون ظلم به این اندازه حیوانات قتل عام است شاید در دنیا این کم نظیر رفته باشد. اخوا په دې ناست کې د یو شمېر دیني مدرسو مسؤلین وایي چې تشبیهان ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي د تړل کېدو وروسته په مدرسو کې د نجونو زده کوونکو شمېر زیات شوی دی. به خاطر که مکتب دروازه‌اش بسته است و هم خواهر به طرف دارالفاز یا مدرسه رجوع کرده می‌روند در هر صنف بیشتر از معیاری که از در دارالعلوم یا دارالفاز از اون معیار هم بالاتر. په همدې حال کې د دغو مراسمو یو شمېر نور ګډونوال د تشبیهان ټولګي پورته د نجونو زده کړې مهمې بولي او له سرپرست حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. در کنار از اینکه مدارس قرآنی برای طبقه اولاد برای خواهرای ما نیاز است، مکاتب من نیاز است. ما حکومت خودخواهی داریم که به خواهرای ما اجازه بدن تا مکتب برن، مدارس برن، در بخوان. ما به معلم ضرر داریم، به دکتر ضرر داریم. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څه باندې 2 کلونو راهیسې